له کابل تر ننګرهاره د باران پلس ټولنیزې رسنۍ عمومي رئیس ښاغلی نصرت الله مایار ننګرهار ولایت ته 3 ورځنی سفر پای ته ورسید. د مایار صاحب سره د ادارې بورډ غړي په یاد سفر کې هم مل وو چې د دې سفر موخې د شاعرانو په کور یا ننګرهار کې په سلنۍ مشاعره د ځوانو شاعرانو سره مرکې او هغوی ته لا روحیه ورکول وو. ځینې ملګري راغلي دي او ځینې هم په لارې دي، بس مشاعرې لپاره ترتیبات نیسو او پال صاحب د غوی دي را سره او د ترڅنګ ترنم برخې کې ځینې ملګري وي را سره. د باران پلس لخوا په سلنۍ مشاعره د ننګرهار ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست په همکارۍ جوړه او ترسره شوه چې پکې د موسیقي زون تکړه شاعران هم رابلل شوي وو. چې ستا د خولې جوټه اوبه مې څښلې د جانانه اوس خولې له چې اوبه راځي ټول شات پکې راځي اکثر چې غزل لیکم زړه مې رات پکې راځي غاړه عشر او خلګۍ زکات کې راکړه ماته هر څه اسلامي چوکاټ کې راکړه. نن مې بیا خپلو زخمونو باندې مالګې وشیندلې ته چې تلې هغه صحنې مې کټ مټ سترګو ته درېدلې. وا مغرورې ځه راوګرځه چې دواړه سره یو شو، وا مغرورې ځه راوګرځه چې دواړه سره یو شو، نن مې تا پسې بیا شونډې داسې رپ رپ رپېدلې. د مشاعرې په ګډونوالو کې د ننګرهار ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست د ځوانانو چارو رئیس ښاغلی ظهیر شیرزاد او د ختیځ ادبي بهیر مسؤل ښاغلی ضیاءالدین همتمل هم شتون درلود او د باران پلس ټولنیزې رسنۍ ادارې بورډ ته یې هم ښه راغلاست وویل. دا موږ ته د ویاړ او د افتخار ځای دی چې موږ په ننګرهار همیشه بهار کې داسې ښایسته ګلالي شاعران لرو، دوی احساس د ستایلو دی. نو داسې اشعار ولیکئ، داسې شعرونه ولیکئ چې هغې کې د هیواد دفاع وي، د هیواد د ابادۍ وي، د هیواد د سوکالۍ دپاره، د یووالي دپاره، د اتفاق او اتحاد دپاره. د باران پلس اداره له دوی ټولو مننه کوي چې تلې د پښتو ادب برخه کې پوره هلې ځلې کړي دي. موږ په دې سفر کې بېلابېلې خپرونې تاسو ته چمتو کړي دي. جنۍ دا ستا غوښتونکي مې ستا پښو ته غورځول، سجدې مې د مکې په مشرکانو ایښودې. ده بیا شوقي کړې ده تر اوسه پورې. له دې غم ته خلاص یې؟ زه له دې غمه خلاص یم بلکل. ویلې دومره اجازت درکوم که بېدانه نرز بیخي په غاړه. مخکې له دې چې نشر شي زموږ د رسنۍ چینل در سره سبسکرایب کړئ. له لیدلو مو مننه.